بسم الله الرحمن الرحیم حمدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم غیر مقلد سلفی الحدیث والا دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو عیسائی مسلمانېږي او هغه وایي چې دغه ستی فرقو خو زما سره اسلام ورک کړي، یو دا مذهب دی، بل هغه مذهب دی، بل دغه مذهب دی، زه اوس کوم مذهب قبول کړم. دا مسئلې به څه حل وي؟ محترمینو، که چیرې دغه سوال د اصلاح په خاطر تا کړی وي، دا ملګري کړی وي، نو کوم جواب چې موږ تاسو درکو انشاءالله تعالی ستاسو اصلاح به په وسي. او که د مسلمانانو په زړونو کې د شک و شبهات په خاطر تا کړی وي، نو الله جل جلاله دې هم په زړه خبر دی، د دې سزا به خوري. اوس دغه سوال چې موږ دا بار بار د دې خلک کوي او اکثر یې کوي چې دغه ما خپله د یو ځای د دې په کتاب کې دا ولیدله چې هغه دا لیکلي وله چې یو دلته یو جاپاني مسلمانېدی، نو هغه چې رالی یو مذهب والا به رالو چې زموږ مذهب له راسه بل زموږ مذهب له راسه بل زموږ مذهب له راسه بټ هغه کافر شو چې دا څه حال دی، دا اوس یو اسلام دی که د هر یو جنا جلا اسلام. نو محترمینو، د دغه سوالو جواب زموږ سره الحمدلله راسره دی او داسې جواب به درکو چې په سمج کې هم راتلونکی وي، او ایله کومه چې تاسو دغه جواب در اخره پورې زموږ سره مل سئ او واورئ. اما تاریخ گواگئی صدیو بلدی یادگم آخر ما بچڑا سو حنفی یادگم آخر ما بچڑا سو حنفی یادگم اما تاریخ گواگئی صدیو بلدی یادگم آخر ما بچڑا سو حنفی یادگم آخر ما بچڑا سو حنفی یادگم دار باطل پا مخوزا یم خبر شرارا دار باطل پا مخوزا یم خبر شرارا ما انگریزان مکلی زنانو فی یادگم آخر ما بچڑا سو حنفی. محترمینو، اول خدا خبره چې دی کوي چې فرقه دا د ټولو څه غټ د کماکلي علامت دی چې فرقې او مذهب دی نزله پیش. فرقه و هغه ته ویل کېږي چې کم په اصول او په عقایدو کې اختلاف لري. د څلورو سره امامانو د څلورو سره مذاهبو په عقایدو کې او په اصولو کې هیڅ اختلاف نشته، د ټولو عقاید او اصول متفق دي، دا ټوله په اهل سنت والجماعت کې شامل دي، و دا ټول امامانو ته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، او دغه رنګه امام مالک رحمه الله، و دغه ائمه کرامو ته الله جل جلاله د علوم او د معارفو یو بشبهه چشمه ورکړې وله، د دې څخه علاوه د اجتهاد ملکه یې ورکړې وله چې په هغه باندې دی د اصول دین د قرآن او د سنت څخه د مسائلو استخراج او استنباط کاوه. هر امام ته چې کوم دلیل او حدیث زیات مضبوطه معلومه سو، هغه د هغه مطابق د مسلې حکم وکړي. او د دې څلور سره امامانو چې د شریعت په کوم امور کې اختلاف دي، د هغه تعلق د فروعي مسایلو سره دی، د اصول سره نه دی، د عقاید سره نه دی. او د دې ټول اختلاف پر نفساتي خواهشات او ذاتي غرض او غایت پر بنیاد باندې نه دی، د دلایلو پر بنیاد باندې دی. او دا ټول یو بل ته کافر نه وایي، دا ټول یو بل مسلمانان بولي. فروعي مسایلو باندې اختلاف دی، د فروعي مسایلو کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هم اختلاف راغلی دی. مشهوره واقعه ده د بنو خزیمه چې هغه صحابه مابینځ کې اختلاف راغلی، چا د مازدیګر لمونځ د دې کو نبي علیه السلام مقصود یې تلوار وله، چا نه چې د هغه مقصود چې لمونځ ورسوي، نو یو وکړي یو نه وکړي. حضور صلی الله علیه وسلم دواړو ته چې دواړو ټیک وکړي، اجتهادي غلطي وله چې څوک اجتهادي غلطي وکړي هغه ته هم الله جل جلاله یو ثواب ورکړي
او که څوک اجتهاد صحیح وکړي الله جل جلاله هغه ته 2 نقي ورکړي. نو دا صرف او صرف یو اجتهادي غلطي به وي چې هغه به موږ دا ویلی شو که چا غلطه کړې وله نو یو ثواب وي او که چا ټیک کړې و نو هغه ته به ډبل ثواب. او بله دا خبره چې دوی دا فرضي کیسې جوړوي د ځانه څه دا کیسې جوړوي پر دروغجن باندې د الله جل جلاله لعنت دی لعنت الله علی الکاذبین. د درواغو دپاره دوی دغه د ځانه څه دغه کیسې جوړې کړي چې یو سړی کافر مسلمان دی او داسې پېښ شو داسې پېښ شو. که چیرې دغه فرعي اختلاف ته دوی فرقه وایي نو راسي چې د اهل حدیث په مابینځ کې چې کوم فرعي اختلاف دی هغه به در ښکاره کړم. که اوس یو سړی کافر مسلمان کېږي هغه دا ووایي چې زه اهل حدیث والا جوړېږم. که چیرې داسې وسي نو هغه به څه ووایي چې اهل حدیث والا به هغه ته اول دا وایي چې هېڅ تقلید نشته، هېڅ مسلک نشته، هېڅ فرقه پرستي نشته. او د مولانا جناګړي چې د سلفیانو غټ عالم دی هغه لیکي چې که چیرې حضور صلی الله علیه وسلم بغیر وحي څه وفرمایي نو هغه هم حجت نه وي. طریق محمدي صفحه نمبر 80 کې دغه لیکلې ده. نو دغه کافران دغه عیسائی د اهل حدیث والا دغه جماعتونه وویني دغه فرقې چې په د فرعي اختلافات دې سره لري چې در دې پورې چې دونه سخت اختلاف سره لري چې یو بل ته د کافر فتوا هم لګوي او واجب القتل هم بولي. او د دې دغه فرعي اختلاف والا به زه تاسو ته در وښیم نو هغه به وایي چې جماعت دعوا الحدیث، غرباء الحدیث، یوث فورس الحدیث، کانفرنس الحدیث، سلفی الحدیث، امر ترسری الحدیث، انتخاب مولوی معین الدین شریفانی الحدیث، گوندلوی الحدیث، بنارسی الحدیث، غزنوی الحدیث، ثنایی الحدیث، جماعت اهل حدیث، علماء اهل حدیث، امیر شریعت بهار، محمدی اهل حدیث، نظری اهل حدیث او عطایی اهل حدیث، جماعت المسلمین، توحیدی اهل حدیث، روپڑی اهل حدیث، سلفی اهل حدیث، مدخلی اهل حدیث، کنگ فو سلفی، بیلڈ سلفی، جوڑن سلفی، البانی سلفی او داغرنگا نبانی، جامعہ ذاکری، انصار السنہ، سروری، قطبی، جریہ، مجدی، نفسہ، عبادی، جہدی، مرچی، حزبی وغیرہ وغیرہ. دا ټول په خپل پس کې داسې اختلاف سره لري چې پر یو پر بل باندې د کفر فتواوې هم لګي او یو بل واجب قتل هم بولي. ته ورشه د مسلمین والا اهل حدیث پوښتنه وکړي چې هغه څه وایي. دا ټول دغه دعوه لري. دا دون ذات اختلاف چې دغه د ساده لوح مسلمانانو سره پټ ساتلی دي لږ د دې کتابونه راواخلي وګورئ چې کوم اختلافات دي په خپل پس کې لري. الله جل جلاله په قرآن کې څه فرمایي چې د قرآن مطالعه وکړئ چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی الله جل جلاله فرمایي چې د الله او دغه رسول او د اولی الامر اطاعت وکړئ. اولی الامر څه ته وایي؟ فقها مجتهدین. یعنی حق لار هغه ده چې کوم د حضور د صلی الله علیه وسلم د صحابه او د سلف صالحین لار ده. هغه لار چې پر کوم باندې د امت اجماع ده یعنی اهل سنت والجماعت. دا ټول مذهبونه په اهل سنت والجماعت کې شامل دي. او د ائمه مجتهدین اتباع ده. تقلید لفظ استعمالي دا په اجماع او په تواتر سره د امت لپاره استعمالي روان دي لکه څنګه چې اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقه، قواعد صرف و نحو تواتر سره استعمالیږي. د محدثینو پر حالات باندې کتابونه لیکل شوي دي چې هغه پر 4 قسمه دي: طبقات حنفیه، طبقات شافعیه، طبقات مالکیه، طبقات حنابله، طبقات غیر مقلدین. نامو کتاب یو محدث هم نه دی لیکلی. او دغه قرآن چې په اووه قراتو سره راغلی دی چې په اووه رنګ قراتونو سره دا ویل کېږي او چې دغه قرات چې کوم محتوا دا د قاري عاصم کوفي قرات دی. نو که څوک راولاړ شي چې به یې په هغه اووه قراتونه باندې ولې نه وایي، یو یې راسه په دې قرات وایي، بل یې راسه په دې قرات وایي، بل یې راسه په دې قرات وایي. نو آیا دا خلک به قرآن ویل پرېږدي چې دا څو قراتونه دي په اووه رنګه قرات ویل کېږي؟ لیکن دغه
د حسن کوفی قرات په تواتر او په اجماع سره دا ټول خلک دغه تلاوت کوي او را روان. محترمینو داسې شک او شبهات د مسلمانانو په ذهنونو کې وراچوي. دا یو مذهب بل مذهب ته کافر نه وایي، خرابي به هلته ولی چې دوی یو پر بل د کفر فتواوې لګولی، نو بیا به هغه دا ویلي ولی چې دغه چې کوم دي زه اوس کم یو قبول کم، دا خو به د یو کفر سبب بل کفر کې ومشلم. دا ګستاخي او دا جرأت صرف په غیر مقلدین کې دی چې پر احنافو او پر دغه رنګ نور باندې د شرک او د دې فتواوې لګوي، او دون کم عقل او دون ناقص چې د دې د علماو بیانونه ما اورېدلی دي چې هغه وایي تقلید شرک دی، حرام دی. او په هغه بیان کې وایي چې عبدالقادر جیلاني رحمه الله هغه د امام احمد بن حنبل مقلد و، هغه امام و، هغه ډېر غټ ولي و. معراج الدین رباني هم دا وایي، فیض سعید هم دا وایي چې هغه مقلد و. نو چې هلته و تقلید ته حرام و شرک وایي، دا کومه فرموله ستا سره در سره ده چې یو مشرک د الله ولی هم جوړ کړي؟ دا کومه فرموله ده چې یو مشرک هلته و شرک تقلید حرام دی، شرک دی. طالب زیدي هم دغه وایي، معراج الدین رباني هم دغه وایي، دغه رنګه فیض سعید هم دغه وایي. بیا برته یو مقلد د الله ولی څنګه جوړېږي؟ دا څنګه فرموله دې سره در سره ده؟ دا صرف کوم عقلي و ناقص عقلي ده. الله جل جلاله یو ټول ته عقلي سلیم ورپه نصیب کړي. والسلام.